السلام علیکم حاجي صاحب څنګه خیریت دی شاول مې راوستی کار شروع دی او دا زه یې داسې وکړلو دا پکې کاڼي راووته دا هوارول غواړي دا کاڼي تاسو وینئ که نه 3000 روپۍ ګنټه ده نو دوه شیزونه دي ګاډی خو یو دی یو ورسره خوله پرته ده هغه دی تاسو به وینئ زه ورته راګوتې نیسم هغه ده ګوده هغه دی ښه یو جیکمر دی او یو شاول دی نو په هغې باندې کاڼي ماتي او په دې باندې بیا دغه کوي نو 3000 روپۍ ګنټه د دې اخلي او 3000 روپۍ ګنټه د هغې اخلي یعنې مثلا 6000 روپۍ یوه ګنټه شوله صحیح ده نو دغه حساب کتاب دی او ما وی چې یاره بیا تاسو دا وګورئ وینئ نو ډېره غټه خرچه دی پې صحیح ده ځکه چې زه غر دی او حساب کتاب الحمدلله هغه ورسره خواته به تاسو پوهېږي نه خلک دومره خوشحاله دي دې خلکو ته اوبه تلي دي او خلک ټول ډېر زیات خوشحاله دی ډېر زیات او هغه د جومات ټینکی هم نه نو الحمدلله زه دا خلک تاسو وینئ چې ولاړ دی خلاص په نامه ولاړ دی دغه ځای کې دغه خلک نه دا کاڼي راوایستله او دا چې دی اوس د جومات لپاره ایریا ده دا شروع ده دا هواریږي دغه ده انشاءالله صحیح ده د تاسو لیدی شئ وینئ دا شاول لګیا دی کار کوي ویډیو خصوصي حاجي صاحب ستاسو دپاره شاهد به ستاسو دپاره دا ویډیو شروع ده او موږ ته چې مزید نورې پیسې څومره راځي نو دونه به ښایي زه به مخکې کار جاري ساتم ځکه چې څه کمې پیسې وي نو بس هغه روانې دي لږې ورپکې پاتې دي صحیح شوه ځکه چې کار ډېر زیات دغه دی موږ ته دا ډېر زیات دی ځکه چې دا هوارول ده تقریبا د زموږ نه ورځې خوري او ټایم رانه نور هم خوري نو کوشش کوو چې یاره جومات موږ ته ونه درېږي او زموږ کار په خیر خیریت سره سر ته ورځي بیا هم زه ستاسو نه یو خو ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم بل دا زما ترونه ولاړ دي دا زما هغه تره مې دی دغه ځای کې مې لاندې هغه والد صاحب دی او دا خلک راغلی دی دا دی او خلک ډېر زیات خوشحاله دی بې انتها خوشحاله دی او دغه خبره کوي چې یاره مونږ ستاسو چې څومره شکریه ادا کوو نو دا کمه ده صحیح شوه تاسو چې دی نو مونږ سره کتی شه حاجي صاحب زه بیا تاسو ته سلامونه کوم او بس دا کار دی شروع دی او امیدونه دي ستاسو نه زمونږ چې یاره تاسو به زمونږ سره انشاءالله دغه شانتې ولاړ او زمونږ سره به خپل امدادونه جاري ساتئ انشاءالله العزیز او زه خپل بینک اکاونټ نمبر داسې درلیږم